دا ورور سوال کړی دی، دا قیمتي سوال دی. وی یو خو موږ دا خبره د پوخانه اورو زده کړې م ده چې رزق تقسیم شوی دی، څه چې به نصیب دی هغه به میلاویږي. نو ما یو حدیث اورېدلی دی چې کله سړی ګناهونه کوي نو دی د رزق نه محرومه کیږي. نو دی به څنګه لیکلی شوی دی چې په ګناهونو سره دی ته محرومه کیږي؟ جواب د دې مسئلې هغه یاد کوي. ضرور چې کوم حدیث ته اشاره کړې ده، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبه، د امام احمد امام ترمذي راوړه، خو دا ټوټه د دې حدیث هغه کمزوري ده. شیخ الباني رحمه الله او نور محدثینو کمزوري کړې. خو که چېرته دا صحیح هم شي که نه دا مسله، نو جواب بیا د دې دا واله د دې دواړو خبرو هېڅ تکراو د یو بل سره نشتي. یو طرف ته موږ دا وایو چې رزق لیکلی شوی دی، بل طرف ته موږ دا وایو چې د ګناهونو سره رزق کمیږي، یو سړی د رزق نه محرومه کیږي. دې دواړو کې د یو بل سره هېڅ تکراو نشتی دی خبرو. څنګه؟ زموږ دا ایمان او یقین دی چې الله رب العزت هر څه لیکلي دي، پای کې رزق هم لیکلی شوی دی، هم په هغه لیکلی شوو خبرو کې دا هم لیکلی شوې ده چې دا سړی به په پلاني ورځ پلاني وخت کې ګناه کوي. الله ته خو د روان وخت پته ده که نه؟ الله ته خو د انتظار ضرورت نشته چې انتظار وکړي چې دا کار وشي او الله ته پته ولګي. نه، الله ته خو د مخکې نه پته ده که نه؟ الله ته دا پته ده چې فلان او علان به کم ګناهونه کوي، د هغوی د پیدایش نه مخکې الله ته پته وه. نو رب العالمین چې کله تقدیر ولیکو، نو په تقدیر کې فیصله د الله دا وه چې دله به دومره رزق ورکوي. بیا الله ته پته ده چې دی به ګناهونه کوي، نافرمانیانې به ډېرې کوي، د هغې د لاسه به د ده برخه د دې رزق کمه شي. نو هغه هم لیکلی شوې ده. نو د تقدیر نه کومه خبره بار ته ووته؟ ټولې خبرې دننه راغلي. او زه بار بار د تقدیر د دې مسئلې وضاحت ملګرو ته ډېر کوم چې بعضو ته سوال پیدا کېږي چې دا څنګه الله لیکلي دي چې دی به ګناه کوي، او څنګه الله لیکلي چې دی جهنمي ده، او بیا موږ د اعمال ولیکو. نو د هغې لنډ جواب هغه دا وي چې الله ته د مستقبل پته ده، هم د هغې مطابق رب العالمین فیصله کړې ده. پوه شوي تاسو په دې که نه؟ څوک داسې شته چې نه یې پوه په دې مسله؟ ګوره زه کله دا مثال ورکو، داسې کېدی نه شي، خو هسې یو مثال واله. سکول کې، مدرسه کې، یونیورسټۍ کې استاذ امتحان لي، امتحان نتیجه امتحان نه میاشت بعد، 2 هفتې بعد کم او زیات راوځي. اوس یې استاذ ته پته ده چې دا پلانې دته هېڅ هم نه دي یاد، دله ټکی هم نه ورځي، او د اول نه په نتیجه کې ولیکل فیل. نو د ولې اول نتیجه کې ولیکل؟ ته پته وه چې دله څه نه ورځي. نو رب العالمین چې زموږ کومه فیصله کړې ده که نه، هغه الله ته پته و چې دوی به داسې داسې کوي، لکه زموږ اختیار دی. رب العالمین ګوره موږ باندې په زور ګناهونه نه کوي. خبره داسې نه ده، دا بعض عوام پرې نه دي پوه شي. بعض عوامو دا مطلب دی چې تقدیر کې ګناه مطلب دا دی چې الله په موږ باندې په زور دا ګناه کوي. نه نه، تقدیر کې ګناه مطلب دا دی چې الله ته پته و چې ته به دا ګناه کوې، یو په تقدیر کې لیکلی شوي ده. ځکه چې الله موږ له هم څه نه څه اختیار هغه راکړی دی، څه نه څه اختیار موږ سره هم شتي. نو الله چې موږ رانیسي په دغه اختیار هم رانیسي. اوس که موږ سره بلکل اختیار نه وي او موږ مجبوره وي، لکه څنګه چې یو ګمراه فرقه ده هغوی ته جبریه ویلی کېږي، هغوی انسان مجبوره دی، دی چې څه کوي الله یې پې کوي. که چېرته موږ مجبوره وي، نو سوال بیا دا دی چې الله موږ رانیسي په څه؟ غلطه ده که صحیح ده؟ صحیح سوال دی چې الله په تا باندې په زور والعیاذ بالله ګناهونه کوي، څنګه چې بعض جاهلان وایي. نو چې الله په زور به یو سړي ګناه کوي، نو بیا دې تپوس ولې کوي چې تا دا ګناه ولې کړې ده؟ الله موږ له اختیار راکړی دی چې هغه د الله د اختیار لاندې دي. نو دا موږ چې رانیسي هم په دې اختیار به هم رانیسي. وګوره که نه، لیونی نه رانیسي، ماشوم نه رانیسي، اوده نه رانیسي،
ولې اختیار نشته، عقل نشته. خوب کې یو سړی دی، هغه په څه پوهېږي، ماشوم په څه پوهېږي او لیونی په څه پوهېږي. نو چې کله عقل نه و، سوچ نه و، فهم نه و، اختیار نه و، الله یې نه رانیسي. که اوس یو لیونی روان دی په لاره باندې غیر اختیاري هغه لګیا دی، یو کس له ګزار ورکو او په خپل اختیار کې نه، خو عقل کار نه کوي. نو خلک هم دا وایي یو بل ته، وایي هغه په خپل اختیار کې نه دی. نو ته دې څنګه تپوس کوي چې تا ولې ګزار کړی دی؟ نو رب العالمین چې موږ رانیسي هغه د دې ځای چې الله موږ له عقل لا کړی دی، فهم، سوچ او اختیار. صحیح دی چې هغه اختیار پوره اختیار نه، ځکه زموږ اختیار د الله د اختیار لاندې دی. بعض کارونه موږ غواړو خو بیا هم نه کېږي ځکه چې الله نه یې غوښتلي، او بعض کارونه موږ نه غواړو خو وشي. ولې؟ ځکه چې الله غوښتلي. اوس پې ورسېدی که نه؟